السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. د حکومتي مذاکراتي کمیټې او عوامي اکشن کمیټې ترمابین کامیابه مذاکرات ترسره سو. د عوامي اکشن کمیټې ټولې غوښتنې ومنل سوې. د دواړو ډلو ترمابین د چارو ترسره کولو دپاره لیګل اکشن کمیټې جوړه سوه چې هغه په 15 ورځې په ترسره سوو چارو په اړه غور کوي. ټولې چارې په ښه توګه ترسره کړل سوې. دواړو ډلو د خلکو پر مړینه باندې د خواشینۍ څرګندونه وکړه. په دې لړ کې رانا ثناء الله، امیر مقام پرویز اشرف او نورو مخورو ګډې خبرې و غونډې ته ویناوې وکړې. وزیر اعظم محمد شهباز شریف په خپلواک کشمیر کې پر کامیابه مذاکرات باندې د حکومتي مذاکراتي کمیټې او جوائنټ اکشن کمیټې ترمابین و ترسره سوي تړون ته هرکلی ووایه. هغه وویل چې دغه چاره د امن او چاپیریال په ګټه ده. ټولې بې ځایه خبرې او اوازې له منځه تللې دي. هره ستونزه په ښه توګه هواره کړل سوه. هغه زیاته کړه چې حکومت د کشمیري ورونو ستونزو د هوارولو دپاره هر وخت چمتو دي. کشمیري ورونه باید و خلکو پر بې ځایه خبرو غوږ ونه نیسي. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف او د جماعت اسلامي د سرمشر ښاغلی حافظ نحیم الرحمن ترمابین پر ټلیفون باندې خبرې وسوې. د منځني ختیځ او د کشمیر د چاپیریال په اړه سره وغږېدل. پر دا مهال وزیر اعظم محمد شهباز شریف وویل چې پاکستان هر کله پر هر فورم باندې د بې ګناه فلسطینیانو لپاره غږ پورته کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د مخني سېنیټر مشتاق احمد خان په ملتیا چې څه پاکستانیان هم له ګلوبل پلوټیلاس څخه نیول سوي دي، د هغوی د رهیله کولو هڅې روانې دي. بلوچستان هایکورټ د 2025 د اګست 15 نیټې پورې د بوستان سپیشل اکنامک زون په حلولو حکم ورکړی دی. د چیف جسټس روزي خان بړیچ او جسټس سردار احمد حلیمی په مشرۍ کې دغه عیني مقدمې پریکړه وسوه. دغه مقدمه ایډوکیټ منیر احمد کاکړ کړې وه. د بوستان اکنامک زون چیف فنانس افیسر و عدالت ته وویل چې 3 فیکټریانې تیاري سوي دي او 12 بشپړه کېدونکي دي. هغه وویل چې له دغه منصوبې څخه به 15,520 کسان روزګار ترلاسه کړي. د بلوچستان د روغتیا بخت محمد کاکړ په مشرۍ کې د ای آی فریم په روڼا کې د کارکوونکو پر حاضریانو باندې د غور کولو غونډه وسوه. د روغتیا وزیر په ښکاره هدایاتو ورکولو سره وویل چې ټول کارکوونکي د ای آی فریم لارې خپل حاضري باوري کړي چې د یادې تګلارې په روڼا کې د حاضري نه لګونکو ملازمانو له تنخوا څخه به پیسې کاټیږي. د روغتیا سکریټري او د روغتیا په برخه کې کارکوونکو لوړو چارواکو هم په غونډه کې ګډون درلودی. د سیوی ډیویژن کمشنر اسد الله فیض د کولو د دورې پر مهال د رکنی د لوی لارې په ملتیا د ډي ایچ کیو هسپتال د وایز اینڈ ګرلز های سکول او ډیګري کالج کتنه وکړه. د کمشنر په مشرۍ کې په ضلع کې د روانو ترقیاتي چارو جاج واخیستل سو. کمشنر د ضلع د چارواکو او پروجیکټ وکارکوونکو ته هدایت ورکړي چې ټولې منصوبې د ټاکل شوي معیار په رڼا کې بشپړه کړل شي. هغه وویل چې په کار کې د معیار نه ساتلو په ضد به سخته سره کاروایي ترسره کړل شي. د انتظامی فرض جوړیږي چې د خلکو ستونزې بې له څه ځنډه هوارې کړي. په دې لړ کې به هیڅ ډول ځنډ او بې پامي ونه زغمل شي. په کیچ تربت کې 3 ورځې روانه کلچر میله و پای ته رسېدلې ده. د میلې په وروستۍ ورځ هم تر 25,000 زیاتو کسانو ګډون درلودی. د میلې څارونکي مشر وویل چې د میلې پر مهال تر 450 لکه د زیاتو کالدارو کتابونه وپلورل شول او پر دې سربیره د فوډ او نور شیانو په لړ کې هم تر 26 لکه زیاته خریداري سوې ده. د مخور پارلمنټرین او نوموړي شخصیت ډاکټر عبدالمالک بلوچ د وروستۍ ورځې ځانګړی میلمه و. د دې میلې جوړول د ضلع انتظامی ایجوکیشن ډپارټمنټ تربت پوهنتون پریس کلب او سیول سوسایټي په ملتیا سره سوي وو. په صوبتپور کې جمعیت علما اسلام تر انتظام لاندې په فلسطین کې د اسرایلی زور زیاتوب او پر سمود پلیټیلا باندې د برید په ضد لاروین ترسره سو. ګډونوالو د اسرایل په ضد نارې ووهلې. ولاروین ته د جمعیت علما اسلام ضلعي امیر حاجي سمندر خان کوسه، جنرال سکریټري سومرو خان بوکټي او نورو مخورو ویناوې وکړې. هغوی وویل چې اسرایل په ښکاره له نړیوال قوانینو او انساني حقوقو څخه سرغړونه کوي. ویناوالو له نړیوالې ورورګلوۍ څخه د فلسطینیانو د مرستې او نیول سوو مرستیالانو د رایله کولو غوښتنه وکړه. هغوی زیاته کړه چې اسرایل یو ترهګر هېواد دی چې تر اوسه پورې یې پر فلسطین باندې د ظلم او زور زیاتوب لړۍ روانه ده. په اوستمامت کې هم پر ګلوبل سموت پلوټیلا باندې د اسرایلی زور زیاتوب په ضد ښاریانو لاروین ترسره کړي. د مدرسه شمسیه خلکو د اسرایل په ضد د غندنې بنران او کارډونه راخیستي وو
او پر UBL چوک باندې د اسرائیل مرداباد ناره وویلې او دا غوښتنه وکړه چې نړیوال ورورګلویدي د تشلاسي فلسطینیانو په حق کې د اسرائیلي زور زیاتو په ضد غږ پورته کړي. د څلورم چیف اف نیول سټاف آل پاکستان هاکی چمپیونشپ 2025 وروستۍ لوبه به نن په نېشنل هاکی سټیډیم لاهور کې ولوبول شي. په دې لوبه کې به ماړی انرژي او پاکستان نیوي یو د بل په مقابل لوبه ترسره کوي. یاد د دې چې د جمعې په ورځ په لومړۍ سیمي فاینل لوبه کې نیوي په 4-0 سره وفیزایه ته ماته ورکړې وه او دویم سیمي فاینل د ماړی انرژي او کسټمز تر مابین لوبول شوی و چې تر ټاکلي وخته پورې به لوبه یو ګول برابر وه. وروسته د لوبې پریکړه په پلنټیانو کې وسوه. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه او پای ته ورسېدل او مشترک اجازه د لوی الله پامان.